دا خبر هغه خبره ده کله چې نه وخت کې زه سوچ وکم هغه خلکو ته ډېر حیرانه شم چې لا اله الا الله وایي محمد رسول الله وایي د خور میراث نه منم. ولې نه منې؟ خور له چا میراث ورکړی؟ والله که قرآن او د حدیث تقاضا شي، که دا تندی دې سوری شي په دې سجدو باندې، که دا هر څه دې سم شپه ورځ شپه د شپې ټوله شپه تهجد کې، د ورځې ټوله ورځ روژې نیسي، خدا یاد ساته چې ستا او زما نبي رسي ویلي دي چې یوه نوڼۍ دې د حرام وخوړل ستا یو عمل هم نه قبلېږي. د دې سوچ مه کوه چې تا له به رب العالمین جنتونه ثوابونه درکړي. اول ته د دې خبرې ولې سوچ نه کوې چې قرآن کې رب العالمین د خور میراث د لور میراث ویلی دی. رب العالمین وایي یوصیکم الله فی اولادکم، ستا د دې بچو په باره کې زه تا ته مضبوط حکم کومه. علامه راشد الخیري یو واقعه ذکر کړي، وخت مختصر دی. هغه زوی له اخیری داسې فیصله وکړه، زوی ته ټول مال یې په زوی پسې ولیکه. مور یې ورته ډېره ویله چې دې لور لم پکې حصه ولیکه. ویل نه ښځې که نه قلاریږي طلاق در کوم، ځکه دا د بېغیرته سړي چې کله مور یې ښځې ورته سمه لار کوي د ده سره غټه وسله دا چې طلاق در کوم ګنې قلاره شوه. بهر صورت چې کله بیمار شو پلار یې، زوی ورته مور یې ورته وایي پلار خو دې بیمار دی بچیا پیسې پې لګېږي. بچې څه وایي زما ډېره ځمکه ده هغه ځان له ډېره خرچه پې کېږي، بابا سیم د جوړېدو نه دی او زه زما سره دا خرچې نشته دی، هسې خپلې پیسې نشم ضایع کوی. لور غریبه واده شوي چې پلار پسې یوه روپۍ نه ده لګولې. لور چې کله د پلار نه خبر شوله د پلار په باره کې وایي مورې 10,000 روپۍ مې پلار لپاره په دوایي باندې ولګوه او نور یې در کوم، پلار ته مې خیر دی مه وایه هسې نه چې خفه نه شي. دا خبر یاد ساته که رښتیا دې په الله او په رسول ایمان راولئ د خپلو بچو په تربیت که پوهېږې دا خبر یاد ساته د بچي په واده باندې په کروڑونو روپۍ لګوه، په لکونو روپۍ لګوه، سبا چېرې د لور واده وي والله په هغې نه لګومه. دا کومه مسلماني او دا کوم ایمان دی؟ دې خبرې ته لږ سوچ وکړه. که سبا د قیامت ورځ راشي او ستا نه رب العالمین د دې خبرې تپوس وکړي ولې دې لور له میراث نه ورکوه؟ زوی چې دی نو په ژوند کې ورته پټی بېلوه او لور له مه ورکوه. والله که رب العالمین غواړي د هغه بخل د هغه خپل کار دی، خو چې کوم سړی دا کار کوي ظلم کوي زور کوي دا سړی د دا عمل رب العالمین نه قبلوي. دا خبر یاد ساته تا چې کله د زوی تا په خپل ژوند کې داسې ظلم وکړو چې زوی له دې حصه ورکړه لور له نه ورکړې، د قیامت ورځ چې راشي رب العالمین چې په جنت کې ستا کوم ځای دی، حدیث کې د الله نبي داسې فرمایلي ستا په جنت کې چې کوم میراث دی د دې تمه چېرته ونه کړې هغه به الله بل چاله ورکوي. ولې ته د ولې د خپلو بچو په منځ کې مساوات نه کوې؟